افغانستان د پاسپورټ ریاست اعلان کړی ده چې 3 ډوله کسانو ته پاسپورټونه نه ورکول کېږي. سلامونه افغانانو، هیله ده روغ او جوړ ویاستئ. د افغانستان د پاسپورټ عمومي ریاست اعلان کړی ده چې له دې وروسته د پاسپورټ د ویش په برخه کې نوي محدودیتونه او بندیزونه وضع شوي دي. د دې ادارې په وینا 3 ډوله کسانو ته پاسپورټ نه ورکول کېږي. لومړی هغه ماشومان چې سرپرست نه لري او د قانوني کفیل پرته یې د هویت او سفر موضوعات نشي حل کېدای. دوهم هغه کسان چې د محکمې له لوري په بېلابېلو قضیو کې محکوم شوي وي. دوی وایي تر څو چې د دوی عدلي او قضایي ستونزې نه وي حل شوي، د سفر اسناد ورکول ورته امکان نه لري. دریم هغه کسان چې د قانون له مخې د ممنوع الخروج په نوم پیژندل شوي دي. دا ډله کېدای شي د مالي، قضایي، امنیتي دلایلو له کبله د هېواد پرېښودو اجازه ونه لري. د پاسپورټ عمومي ریاست ټینګار کوي چې دغه پرېکړه د قانون د تطبیق، د خلکو د هویت د خوندیتوب او د ملي امنیت د تامین په موخه ترسره شوې ده. دوی وایي چې دغه 3 ډوله کسانو باندې محدودیتونه وضع شوي دي او له دې وروسته نشي کولی له افغانستان څخه پاسپورټ ترلاسه کړي.